سلامونه نیکې هیله ده چې جوړ به وئ. راځو په ترتیب سره 14 درس ته. Strada extraurbana principale. دا هغه سړک ده چې په دې کې ځینې مشخصې کټګورۍ نشي کولی تګ راتګ وکړي، لکه دا د اوس ریړه یا انیمال یا د پښو تګ والا یا سایکل والا یا د موټرسیکل چې هغه چې یعنی 149 cilindrata هغه یې وي، یعنی فینو 149 cilindrata فورا نشي کولی چې strade principale ته داخل شي، او هغه چې دي موتوکاروزیت هغه نشي کولی چې 249 cilindrata نه کم وي، یا فینو یعنی 250 پورې چې فینو 249 وي cilindrata وي هغه نشي داخلیدلی strade principale ته. دا هغه دي هغه څه دي چې خلک څنګ کې ورسره کیني، یعنی درې ټیره موټرسیکل داسې مثال په توګه ده دا موتو کاروزیت دیزابیلو پوره وي یا معیوبو خلکو پوره وي، او داسې ځینې خلک په څنګ کې یعنی 2 نفره په تللی شي، دا نشي داخلیدلی چې cilindrata یې تر 249 یعنی فینو 249 cilindrata پورې نشي داخلیدلی، که یو نه پورته وي بیا داخلیدی شي. یعنی راځو هغه ته، یعنی دغه کارتلو بلوبي او دا په di accelerazione pe corsia di accelerazione کله چې موږ تاسو دغه سړک ته داخلیږو په corsia di accelerazione داخلیږو او په decelerazione خارجیږو، نو دا په دغه کورسیو سمبول دي. او بله خبره د دغه چې ځانګړتیا یې ده هغه دا ده چې دا priva di incroci دي، یعنی اراز priva di incroci اراز، او په دا معنی چې په دې ډول نه سره کته کوي، یعنی څه شو دلته دا د یو دا د 2 په دې ډول نه سره پکې کته کوي. یعنی accelerazione decelerazione په دې معنی لکه اوس موږ د راشه دلته دا corsia di accelerazione مطلب ته دغه strade ته داخلي یې د فرعي سړک نه عمومي سړک ته داخلي یې، دا corsia di accelerazione ده. ته به داسې راځې په دا کینومه شیشه کې به چپ طرف ته ګورې، هغه موټر چې بار رانه روان دي هغه کورسیه لیا وي، یعنی څوک موټر ورسره په سرپاسو کې نه وي او تا نه لرې وي، هغه خپله هغه کورسیه بدلوي تر څو ته دلته داخل شي. او که چېرته دلته نږدې موټر روان و ته به ورو ورو ځې چې تر څو دا موټر یې ته نه تېر شي او چا په هغه به دې ویلی وي پرېچه، نو دا موټر چې تېر شي او نور موټر نږدې نه وي بس عزتي به ته داخل شي. دا corsia di accelerazione ده چې په دې باندې strade extraurbane principale او autostrade ته داخلیدلی شي. او corsia di decelerazione دغه یو ده، یعنی ته غواړې چې مطلب د strade principale نه ووځې، هغه بیا د وتلو لارې همدا ده، یعنی د عمومي سړک نه فرعي سړک ته وځې، نو بیا به ښي لاس ته پرېچه به دې ویلې وي، په دا کورسیه به د تیاره مخکې رانیولې وي، مطلب ته به په دې لاره پسې ووځې. دغه ته corsia di decelerazione، داخلیدلو ته د accelerazione او وتلو ته یا خارجېدلو ته د decelerazione په نامه یادېږي. او د دې هغه چې ده یعنی دا خو د autostrade هغه دي
corsie di accelerazione. یعنې هم چې نو autostrada او strada principale دواړه په داخلېدل او خارجېدل په دې کورسۍ باندې کوي، یعنې accelerazione e decelerazione. نو هغه یې cartello di inizio e fine. inizio e fine دغه دی. دا مطلب چې کله ته strada principale ته داخلي یې دغه یو cartello درته راځي. یو سره څنګه هغه لیکلي وي چې موټرسایکل چې تر 140 چلندراتو پورې وي هغه نشي داخلېدلی. موتوګاریزې هغه څنګه چې څوک سره کیني هغه موټرسایکل یا یو مایو په څنګه وړلی شي هغه چې 240 چلندراتو پورې وي هغه نشي داخلېدلی. هغې تر څنګ پیاده رو خلک سایکل والا او د انیمال چې هغه په اوس پسې رېړه تړي هم نشي داخلېدلی. او دغه strado کې piazzola di soste موجودې وي. دا ته piazzola di soste چې یعنې هغه سړک کې چې مشخص ځای وي دمې پوره یا د کامې وقفې پوره جوړ شوی وي خلاصه داسې د موټر داخلي بیا چې هر کله وغواړي چې خپله ټاکل شوې دامه وکړي بیا د هغې piazzola di soste نه بېرته بیا دغه سړک ته داخلي او بسې ځي. نو دا وه کمه زیاته د strade extraurbane principale پېژندنه. اوس به ایټالوي متن ووایو او په دې کې رښتیا د 110 chilometri یعنې massimo di limite massimo di velocità چې دی 110 کیلومتره پر ساعت. نو راځو ایټالوي متن به ووایو. Strada extraurbana principale è una strada a carreggiate separate da spazi traffico con almeno 2 corsie per ogni senso di marcia, priva di incroci a raso e dotata di corsie di accelerazione e decelerazione. E چې هغه سړک ده چې په 2 جدا شوو کارجاتو باندې د سپارتي ترافیکو په واسطه جدا شوی دی. سپارتي ترافیکو دغه ده یعنې دا کارجاته ده او دا کارجاته ده. نو con almeno 2 corsie per ogni senso di marcia یعنې حداقل 2 corsie باید per ogni senso di marcia ولري. دا ګوره په دې خانه موټر پرې او دا یغه خانه پرې راځي یعنې دا corsie di ogni senso di marcia دی. priva di incroci a raso هغه مخکې درته رسم کړو چې په دې ډول او په دې ډول نه سره پکې کاته کوي یعنې سړک یې داسې سمبال شوي دي چې داسې موټر نه سره پکې کاته کوي. e dotata di corsie di circolazione e decelerazione او د داخلېدلو او خارجېدلو لپاره هغه مشخصه کورسي مې چې مخکې درته واضح کړه یا مو تشریح کړه په هغه باندې سمبال شوی دی. È riservato solo alcune categorie di veicoli e segnalata da appositi segnali di colore blu che indicano l'inizio e la fine. Devono avere appositi piazzole di soste, generalmente limite di velocità su strade extraurbane principali di 110 km per orario. è riservata solo a alcune categorie di veicoli چې خود ځینو مشخصو کاتګورۍ د موټر لپاره مشخصه شوي وي او دغه هغې چې د کارتېلو یې شین وي segnalata da colore blu. نو بلو کې خو ویردې ده او دا بلو ده ویردې بیا بل ماډل شین ده. نو دغه ته موږ تاسو اسماني شین لکه چې یو نو دغه اسماني شین د کارتېلو اسماني شین وي او indicano l'inizio e la fine. Quindi هغه مې درته وښیله چې کله چې inizio e la fine یې دغه هغه دی کله چې داخلي یې دغه ده یعنې inizio de la strada extraurbana principale او کله چې خلاصېږي دا خط یې په کش کړی وي
nò daghe ته inizia a fine. Generalmente è la fine. Devono avere apposite piazzole di soste. La camaca mi ha detto piazzole di soste. يعني په داسې حرکه کې باید پیاڅلې د سیستم موجودې وي چې دغه دي یعنی دغه د پیاڅلې د سیستم هغه ده سیګنال ده دلته کېدلی شي پیاڅلې د سیستم هغه سرک باندې کوم ځای کې جوړېدای شي عکس موجود وي که نه وي دلته به یې پکې ولیکو. Allora, piazzale sosta image dai segnale da yani cartello ida او piazzale di sosta ګردا شي دا piazzale di sosta د نور سره راسي وي نو دا خاطر دمه پر موټر داخلي بیا وسی. نو دا چې ویډیو سره وګدا نشي نو da per همدې باندې بس کو. A piazzale di sosta è generalmente il limite di velocità su strade extraurbane principali di 110 km/h. یعنی چې عمومي په دغه سړکو کې د موټرو هغه سرعت چې وي هغه 110 کیلومتر پر ساعت. نو بیا په راتلونکو درسونو کې autostrada تشریح کوو. نور بیا وروسته انشاءالله داسې نور خو ټول مهم درسونه دي خو مهم درسونه مو ټول انشاءالله سره له دې دا عنوان چې ووایو یا تیپ پکې راغونډ شوه. نور خو بیا په کارتیلو هم وغږېږو په نورو strade private نه به وغږېږو چې هغه یعنې حد اقل تشریح شوي دي خو بیا هم هغه زیاته برخه یعنې د مخکې مو چې کومې ویډیوګانې کړې او دغه autostrada تشریح حتی له خیر هغه مهمې برخې پکې مو سره پکې ویلې نو دا چې څومره به بیا هغه کېږي یعنې شاته کوم سوالونه ته پکې راځي یا کوم شی سم نه وي تشریح شوی هغه به بیا نورې ویډیوګانې پکې جوړوو یا به په کمنټونو کې ځوابونه ته پرېږدو. مننه ښې چارې.